ملیحه په پیښور کې د خپل میړه او بچیانو سره د کډوالۍ ژوند تیروي. په کابل کې ترې پاتې شوی 4 کلن زوی صمد خان ډیر وریادیږي. هغه وایي صمد خان یې یوه لحظه هم نه هیریږي. بس وخت ډیر سخت تیریږي او څه به ووایو موږ چې دلته پراته یو د مشکلاتو سره خو ډېر زیات مخامخ خو بس د هغې اولاد جدایي موږ ته ډېره سخته ده په دې خاطر چې هره شیبه یادو بس زموږ د زړه یو خدای خبر ده او هلک هم چې ده هلته بیمار هم ده او تقریبا د 2 شپو چې ما نه پاته سوی. په افغانستان کې د اګست میاشت په 2021 کال کې د طالبانو د واکمن کېدو نه پس د ملیحې په رنګې په لکونو شمیر کې افغانان د خپل وطن نه کډه کولو باندې مجبور شو. دا د ملیحه میړه حفیظ الله وطن دوستی د کال 2001 نه تر 2019 پورې د افغانستان په پوځ کې په بیلابیلو څوکیو باندې پاتې شوی دی. دی په پیښور کې دا وخت د یو دیاړي مار په حیث کار کوي. وایي په کډوالۍ ژوند کې مالي ستونزې لا سیوا شوي دي. 20 ورځې 22 ورځې مې تېرې کړې دغه کور راویستم بل کور ته رالم دغه زه 3-4 میاشتې کېږي چې راغلی یم دا مې درېیم کور دی دې هم جواب راکړی دی 2 ورځې وخت لري وایي 10 تاریخ دې وخت پوره دی اوس غلم کور نه را پیدا کېږي. زه 50,000 اډوانس ته کومه ځای کومه زه 15,000 روپۍ کریا ده کومه ځای کوم دا بل وګورو بل راغلی دا یوه پنکه ده دا یو بلب دی چې ته خپله وګوره هلته لوړ بل هم دغسې یو دغه پروت دی یو څه کم 14,000 روپۍ راغلي ته خپله فکر کړه 14,000 روپۍ زه د کومه ځای ورکړم زه اخلم 200 روپۍ 200 روپۍ باندې 3 کیلو وړه نه کېږي 2 کیلو وړه نه کېږي نو شپږ تنه کول دا چلیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو ویلي د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته یې ویلي چې هغه افغانان د خپل وطن ته نه لیږي چې کومو ژوند ته په افغانستان کې خطر دی. ملیحه لا هم هیله منده ده چې پاتې شوی زوی به ورته زر میلاو شي. ما خو ډېر اوازونه اوچت کړه ډېر دفترونو ته لاړم مګر تر اوسه پورې دا 4م کال ده د موږ غږ څوک نه اوري نه د دې ماشوم په هکله چا پوښتنه کړې ده نو زه غوښتنه دا کوم چې دا خو یو ماشوم دی یو ماشوم چې یوه شیبه د مور و پلار نه جدا وي په هغې څه تېرېږي او په هغې مور و پلار څه تېرېږي د موږ 4 ساعته په اوښ کې تېرېږي چې یادوو یې خویندې ورونه یې پلاره زه خپله بس په اوښ کې تویو نورم هېڅ چاره نشته ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو تر مخه په افغانستان کې د نظام بدلیدو نه پس نږدې 6 لکو افغانانو پاکستان ته کډه راکړې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.